وای سزیان کړدا او ضرري جنگ دی، سزیان کړدا او ضرري جنگ دی، او درست نړۍ کې قهري جنگ دی، چرته جوور کا سرسری جنگ دی، د بربریت ډک بربری جنگ دی، که حقیقی که مجازي جنگ دی، خو غرض دار چې سیاسی جنگ دی، که مذهبی که لسانی جنگ دی، خو د مفاد لازمی جنگ دی، نه آئینی نه قانونی جنگ دی، بس خو جبری او جبرانی جنگ دی، د افغانی پاکستانی جنگ دی، ډک د تاوان او دورانی جنگ دی، په زور او شور کې سهونی جنگ دی، یو په دو زیات لپرونی جنگ دی، په فلسطین کې چې جاری جنگ دی، را معلومیږي عالمی جنگ دی چې د شیعه او د سنی جنگ دی، جوخ د ایران او سعودي جنگ دی، په نوم د دین د اسلامی جنگ دی، په مسلکونو کې گشتي جنگ دی، په یو مسلک کې د حنفي جنگ دی، د دیوبندي او بریلی جنگ دی، د دیوبندي او دیوبندي جنگ دی، د حیاتی او مماتی جنگ دی، د تبلیغی او تبلیغی جنگ دی. په نوم د دین د اسلامی جنگ دی، په مسلکونو کې گشتي جنگ دی، په یو مسلک کې د حنفي جنگ دی، د دیوبندي او بریلی جنگ دی، د دیوبندي او دیوبندي جنگ دی، د حیاتی او مماتی جنگ دی، د تبلیغی او تبلیغی جنگ دی، فضائلی مسائلی جنگ دی، نه نه نه، او د باباجی او د شاجی جنگ دی، د باباجی او د شاجی جنگ دی، په صوفیا او ریواجی جنگ دی، هم پرنګونو د پټکی جنگ دی، د ماده مسقلندری جنگ دی، او د قادری او د چشتی جنگ دی، د قادری او د چشتی جنگ دی، په بغدادي او بستامي جنگ دی، چې د مولا او د امی جنگ دی، نو د امام او مقتدی جنگ دی، او شعر دی په معاویه او په علی جنگ دی، په معاویه او په علی جنگ دی، د دې امت لوی تاوانی جنگ دی، چې یزیدی او حسینی جنگ دی، نو حقانی او ایمانی جنگ دی، اخیری پاتې د مهدی جنگ دی، په حقیقت کې چې اصلي جنگ دی، او دا چې د پیغلی او ظلمی جنگ دی، دغه بیا بل شان حرامي جنگ دی. دا چې د پیغلی او ظلمی جنگ دی، دغه بیا بل شان حرامي جنگ دی، مسافرۍ له چې تیزی جنگ دی، د ناوکۍ او د لالی جنگ دی، د هر مخلوق وي د هم جنس سره جنگ، څنګه د ښځې او سړي جنگ دی. ماشومان هم له جنگ نه دي آزاد، په بلوري او په ګیلی جنگ دی، ماشومان هم له جنگ نه دي آزاد، په بلوري او په ګیلی جنگ دی، په ځان پورې کشمیر مو ونه ګټو، راته په سر پروت د دیلی جنگ دی، او لخپل جنگ تختیدل هغه ځان وجلې په پردي جنگ دی، د خاپیرو وطن وران وی جاړ کو، پرې د پیری او خاپیری جنگ دی، سم په شرمونو سیاست و شرمېدو، چې په کرسۍ د پلار او زوی جنگ دی، سم په شرمونو سیاست و شرمېدو، چې په کرسۍ د پلار او زوی جنگ دی، او د ملک حالات دې حد ته ورسېدو، د ملک حالات دې حد ته ورسېدو چې د اولس او د قاضي جنگ دی، د ملک او قام به تحفظ وکړي چې د پولیس او د فوزي جنگ دی، د ملک حالات دې حد ته ورسېدو چې د اولس او د قاضي جنگ دی، د ملک او قوم به تحفظ وکړي چې د پولیس او د فوزي جنگ دی، او سبق زده کړی نصیحت اخیستی، حبیبه چاله پخوانی جنگ دی، حبیبه ټولې فایدې امن کې دي، ډېر نقصانی ده نقصانی جنگ دی، حبیبه غم د آخرت نه کړي څوک، هر ځای په دې دار فانی جنگ دی، هر ځای په دې دار فانی جنگ دی.